نړیوالي رسمي وایي افغانستان د بلوچستان او پښتونستان دوه صوبې له پاکستان غواړي چې دا به د دوحې په دویمه ناسته کې روښانه شي. دویمه ناسته 3 ورځې بعد ترسره کیږي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د زوی سرمایه په 19 کلنۍ کې 150 میلیونه ډالر شوه. راپورونه وایي دی ټولې په خپله ګټلي. ستاسو څه نظر دی؟ دا بخت دی او که د پلار برکت؟ تازه او د خوشحالي خبر د کندهار سپین بولدک دروازه د مسافرو په مخ خلاصه شوه. یا د دروازه تیره وجه صرف د کډوالو په مخ خلاصه شوې وه. سر له سبا ټول مسافر کولی شي تګ راتګ وکړي. نو دغه ویډیو باید مخ ته شیر شي تر څو مسافرو ته ورسیږي. د افغانانو لپاره بد خبر. 20 اروپایي هیوادونه وایي د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دې چابکه شي. دا په داسې حال کې چې افغانانو په هر هیواد کې شر او فساد جوړ کړي. هر هیواد نه غواړي هیواد کې کړکېچ زیات شي. د تورخم د لوی لاري د تړل کېدو وروسته په پاکستان د خوراکي شیانو قیمتونه جیک شوي. ویل کېږي پاکستان کې 1 کیلو ټماټر په 1000 روپۍ شوي. همداسې د نورو اجناسو قیمتونه هم جګ ختلي.